زموږ په خوا کې ډېر غلط رواجونه شروع سوي وو، خاص کر دا زما دا احساس دا د خبرو دا په خپل کور کې واوره واسطه و خپلو زموږ دا ورندیرانې چې دي زموږ خویندې میندې چې دي زموږ لوڼه چې دي په هغو باید چې خاص کر دا تعلیم یافته نجونې دې واوري. دونې غلط رواجونه د ودو په مد کې شروع سوي دي، دونې دا د انډین فلمانو د پاکستاني د ډرامو رواجونه چې پر دونې خرڅې ناجایزه بیا چې ناوکۍ وغواړي بیا ورځي بیا کالیان دي بیا د سرو زرو شیان دي په لکاو ولورونه دي وروره بیا په هغو ولورو هغه شیان نه کېږي چې کومه د واده والا یې له نجلۍ اکسپیکټ کوي، هغه سامان هم نه پکېږي. نو پلار هم خوار میړه هم خوار. او بیا د ښځو دونې رواجونه دي، دونې کمیسانې دي، شپږ اووه خالي کمیسان ورکوي، څوک یې 14 کمیسان ورکوي، یو کمیس د ښځو نوکان پورې توسي ګوتې پورې توسي پر یو کمیس باندې په لکاو خرڅه راځي. دلته اوس چا واده کړی ماته ویل کمیس یې په 8 لکه وي، دا څوک پرخولی شي؟ نو دا څوک جوړولی شي؟ دا خرڅې څوک کولی شي؟ خدای ته وګوره څه کوم شیان چې زموږ په وس دي کم از کم هغه خو ساده کاسته خپل ودونه ساده کاسته د پښتنو رواجونه معلوم دي، ساده رواجونه ښه رواجونه له خرڅو خلاص رواجونه. بیا مطلب چې دا ناوکۍ بوځي هلته درس ښځې پر یوه ځای ورسره شي، درس ښځې د ناوکۍ له کورنۍ څخه نجونې او ښځې ورسره سپرې شي په موټرانې. اوس د دې ښځو ته ساده یو ټکری هغه مسکین ورکوي، دا به څنګه ورپره کوي چې دا پیسې مو ګرد دي پر دې شیانو لاړې یا پر یو دا کابلي موټران په واخیست قسم دی که په ماړه سواس چا مځکه خرڅوله د هغه به خارې په سر واسطه داسې نه دی په سختي زه درته یم خدای دې نه کوي سختي وکړه، یو د ښځو کسور نه دی د نر کسور هم دی. نو اوس وروره دلته ښځه ورکړې د 10-12 لکه ولور ځینې اخیستی دی، چا چې 10-12 لکه ورکړي دي د میړه والا د زوم والا خاندان هغه چې د کم سامان توکوزن کوي هغه د 10 لکو برابر. چې کوم لایف سټایل ترول غواړو هغه وروره د یورپینو لایف سټایل ترول غواړو، د امریکونو لایف سټایل ترول دا نشي سره کېدلی. نو دا یو بل کټاسټرافیک کنډیشن ته ځي، یعنی بل یو تباهي له موږ رواني قسم دی تباه به ساسته خو شاته چې دا ګرد لیکیج دی چې ډېره پیسه خوري او دا پیسه د خلکو په کار ده، د هغه یو مین وجه چې ده هغه دا رواجونه